درې کسان د سری چې هغه کلمه مو وي تاسو کلمه ما قبلوي څه ما قبلوي کلمه ما یو هغه الک چې د الکانو کار کوي د دې کلمه مو دا کلمه ما قبلوي یو هغه خزه چې د خزه سره غلط کار کوي دې کلمه ما قبلوي او دریم حدیث کې بل شان لفظ راغلی خو دې معنی او ترجمه ته کوم چې آسان شي هغه انسان چې هغه بړوي صحیح پیژنې کنه چې خلک چلے ګناه ته دعوت ورکړي ګناه ته خلک رابلي او ګناه کې خلک اخته کې دا درې کسان کلمه مو چې لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر وي دایم ما قبلوي دایم قبول نه کوي څه خبرو ته ډیر خیال کوي چې امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمایل ماته یو حدیث را رسیدلې ده چې یو انسان کله بل انسان ته یو کلی انسان ته د شهوت په نظر باندې وګوري صرف یو نظر وته چې د شهوت په نظر باندې د ګناه په نظر باندې داسې یو کلی انسان ته وګوري سلبي خاله به الله جل شانه د جهنم ته وپیور په یو بد نظرې باندې بد نظری ولا خود بد نظری خزي سړی ته کتلی سړی خزي ته کتلی صرف دونه یو فطرتي شهوت خو دې کنه دا د کوم خلاف فطرت اعمال شروع کړي د انسانیت خلاف اعمال شروع کړه دونه خطرناک کار دی دونه خطرناک عمل دی